السلام علیکم. ستړي مشئ په دې هیله چې راته روغ جوړ به وئ او آماده به وئ چې د لغاتو برخه زده کړئ. بیا هم نن تاسو ته د جهان ازرخ د کتاب څخه دوهمه صفحې څخه یو څو لغتونه تدریسیږي. هیله ده چې پرې پوه شئ. زه سعادت یم. دوهمه صفحه نوی لغت چې دی هغه د آرمز هاوس کلمه ده. آرمز هاوس ناوند اسم دی، معنی ده دارالمساکین. اگزامپل مثال: In some countries په بعضې هیوادونو کې old people are sent زاړه خلک، مشران خلک هغه لیږل کیږي to the arms house دارالمساکین ته. پاسیو جمله ده. In some countries په بعضې هیوادونو کې old people are sent زاړه خلک لیږل کیږي to the arms house دارالمساکین ته. زه جمله چینج کومه. In some countries په بعضې هیوادونو کې people go to schools خلک مکاتبو ته ځي. In some countries په بعضې هیوادونو کې people don't go to schools خلک مکاتبو ته نه ځي. In some countries په بعضې هیوادونو کې people are Muslims خلق مسلمانان وي. In some countries په بعضې هیوادونو کې old people are respected د مشرانو یا زړو خلکو درناوی کیږي. او داسې نور جملې. amuse ورب دی، فعل دی، معنی ده ساعت تیرول یا مشغولول. ساعت تیرول یا مشغولول. Example مثال: I want to buy a magazine to amuse myself. غواړم چې یوه مجله واخلم د خپل ځان د ساعت تیرولو لپاره. I want زه غواړم to buy چې واخلم a magazine یوه مجله. میگزین مجلې ته وایي د ټوپک، جورجوره یا جاور خلک ورته وایي، ته هم استعمالیږي. I want to buy a magazine غواړم چې یو مجله واخلم to amuse myself چې خپل ځان ساعت پرې تیر کړم. مثلا زه نور جملې وایم. I want to buy a car غواړم یو موټر واخلم. I want to buy a book غواړم یو کتاب واخلم. I want to go to Kabul غواړم کابل ته لاړ شم. I want to learn words from this group غواړم د لغتونه زده کړم له دغه ګروپ څخه. او داسې نور. راځو بلې کلمې ته. amusement ناوند دی، اسم دی، معنی ده مشغوله یا ساتیری. اگزامپل مثال: I play cricket زه د کرکټ لوبه کومه. I play cricket زه د کرکټ لوبه کومه just for my own amusement فقط د خپل ځان د ساتیري لپاره. I play cricket زه د کرکټ لوبه کومه just فقط for my own amusement د خپل ځان د ساتیري لپاره. just معنا فقط، لکه زه اوس وایم چې I like زما خوښیږي just biscuit فقط بسکټ. I like زما خوښیږي just fruit فقط میوه. یا داسې ویلی شي چې I just like fruit, I just like car, I just like to go. او داسې نور جملې. راځو بلې کلمې ته. animal ناوند دی، معنی د حیوان. I just like زما فقط خوښیږي domestic animals اهلی حیوانات یا کورني حیوانات. domestic د اهلی یا کورني معنی ورکوي، خو دلته هدف ترې اهلی دی. domestic لکه موږ وایو domestic cricket کورنی کرکټ. I just like زما فقط خوښیږي domestic animals کورني یا اهلی حیوانات. نورې جملې وایم. I just like cricket زما فقط کرکټ خوښیږي. I just like these words زما فقط دغه لغتونه خوښیږي. I just like that car زما فقط هغه موټر خوښیږي. I just like PUBG game زما فقط د PUBG game خوښیږي. که څه هم PUBG game ما تر اوسه نه دی کړی او نه خوند راکوي ګیمونه، نو دا یوازې تاسو ته مثال جمله وه. I just like
I just like green tea. زما فقط شین چای خوښیږي. نو دا واقعیت دی بیا. Animal حیوان I just like domestic animal. زما فقط کورني حیوانات خوښیږي. Among په منځ کې. Among په منځ کې. Among کله چې یو شی د دوونه د ډیرو مساوي شیانو په منځ کې وي بیا among استعمالو. که چیرته دوه شیان وي مساوي وي یعنی همجنس وي بیا موږ تاسو between استعمالو. among په منځ کې preposition دی حرفي اضافي دی. example مثال I saw a beautiful house. ما یو ښکلی کور ولید. among the trees د ونو په منځ کې. I saw ما ولید a beautiful house یو ښکلی کور among the trees د ونو په منځ کې. I saw ما ولید. سا د سی په ځای استعمال شوی دی. که چیرته جمله مثبته وي که هی وي که شي وي که دی وي که وي ټول لپاره استعمالولی شو. I see زه وینم I saw وملید. لکه وی سا موږ ولید. I saw a car ما یو موټر ولید. I saw a beautiful house ما یو ښکلی کور ولید. I saw an old man ما یو زوړ سړی ولیدلو. I saw a top teacher ما یو لوړ رتبه استاد ولیدلو. او داسې نورې جملې. I saw ما ولید a beautiful house یو ښکلی کور among the trees د ونو په منځ کې. among the cities د ښارونو په منځ کې. among the streets د کوڅو په منځ کې. among the people د خلکو په منځ کې. او داسې نور. زده کوونکو زه دغه کلمې تکراروم تاسو به یې له ما وروسته تکرار کوئ. arms house arms house arms house. amuse amusement amusement amusement. animal animal. among راځو د جملو برخې ته. جملې تکرار کړئ. In some countries old people are sent to the alms house. I want to buy a magazine to amuse myself. I play cricket just for my own amusement. اون خپل ته وایي لکه یو شی چې ستا په واک کې وي ستا په ملکیت کې وي. لکه this is my own car دا زما خپل موټر دی. this is my own program دا زما خپل خپرونه ده. this is my own book دا زما خپل کتاب دی. او داسې نور. I just like domestic animals. I saw a beautiful house among the trees. زکونکو هیله ده چې په درس باندې پوه شوي وئ. ما سعادت ته اجازه راکئ تر بلې بیا چې زه حاضرېږم ستاسو لپاره د ورډز برخه تدریسوم. په لوی رب مو سپارم هر چیرته چې یاست خوشحاله اوسئ.